زما د خوږ زړګي د واشه راشه، زما د خوږ زړګي د واشه راشه، جانانه بس کرا پخلاشه راشه. او د ژمي شپه ده نن مې ډېر یادېږي، یار په مثال لکه هواشه راشه. او زما ژوندون ټول د تیارو نه ډک دی، دغې تیارو لره رڼا شه راشه. او په خلکو ښه څه مزمېختونه وکړه، په خلکو ښه څه مزمېختونه وکړه، خیر دی پوره پوره رسواشه راشه. زه تابان تابان خپل سر قربانوم، څنګه چې زه ستایم ته زما شه راشه. او دا د فرهاد او شیرینۍ قصه ده، دا د فرهاد او شیرینۍ قصه ده، د یو هلک یوې زینۍ قصه ده. دا د غنمو د دانې نه جوړه، دا د غنمو د دانې نه جوړه، دا د بابا او د ابۍ قصه ده. او په دې کتاب کې ګرانه سل په سله، په دې کتاب کې ګرانه سل په سله زما استاد اشنایۍ قصه ده. او ما په شعرونو کې جانانه زما، ما په شعرونو کې جانانه زما راټوله کړې د ځوانۍ قصه ده. زمونږ د مینې نه څوک څه خبرو، زمونږ د مینې نه څوک څه خبرو، زمونږ د مینې لیونۍ قصه ده. تابانه ستا په شاعرۍ کې یاره ډکه د غم او رسوایۍ قصه ده. حالاتو داسې حد ته راوستمه په خپل ځان هم باور کولی نشم، ما نه به ځان هیر شي دا منمه، خو تا په هیڅ حال کې هیرولی نشم. زما دا زړه ځکه ټوټې ټوټې دی چې زه د چا زړه ماتولی نشم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه. ملګرو ښکلی باران دی، ښکلی موسم دی، ما وی چې دغه شعرونه ریکارډ کړم او تاسو سره یې هم شریک کړم. ملګرو تاسو زما سره په لاس کې زما کتاب هم لیدی شئ، ما درته ډېر څه ویښو. دا څه موده مخکې چاپ شوی او فرسټ ایډیشن هغه ختم شو، اوس دا بل چاپ شوی دی، دا تاسو ترلاسه کولی شئ د هر ښه بک سیلر نه په خپله علاقه کې. او ملګرو دغه په سکرین باندې تاسو ته دغه نمبر ښکاري، د دې د ډاک د لارې هم تاسو دا کتاب ترلاسه کولی شئ. ډېره زیاته مننه.